د علم د زده کولو دپاره محنت کول وي، د مشقت نه تیریدل وي، آرام کول قربانول وي، انټرټینمنټ قربانول وي، ډیر شوقونه پرېښودل وي، هله بیا علم راځي. او ګورئ دا د جسم د آرام سره نه راځي. کله خوب هم قربانول وي، خوب کمول وي. که د ورځې زما نور مصروفیات وي نو زه به د شپې ووایم یا به سحر د وخته ووایم، ځکه چې په نورو ذمه دارو باندې اثر پرې نه وځي. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. الله تعالی فرمایلی دی چې د انسان دپاره هغه دی د څه چې هغه کوشش کوي، د څه دپاره چې هغه محنت کوي، بس دومره د ستاسو دپاره. نو د دین علم به تاسو له هم هغومره راځي چې څومره تاسو محنت کوئ. نو ځکه خو دا اوچت مقامات او مرتبې دي، او اوچت مقامات او مرتبې هسې نه میلاویږي. د دې دپاره انسان له د مشقت نه او مشکلاتو نه تیریدل وي. د آسانۍ سره نه راځي چې بنده لوښي هم وینځي او ورسره کلاس هم اخلي او ورسره د بچو سره خبرې هم کوي او ورسره زده کول هم کوي. نو علم داسې نه راځي. بیا د اورېدو د حده پورې صحیح ده، تاسو به یې واورئ، ښې خبرې واورئ، ښه ده. د نه کولو نه بهتر دی اورېدل. لیکن که چېرې تاسو غواړئ چې ماته د علم اوچتې مرتبې میلاو شي نو د هغې دپاره ډیډیکیشن پکار وي، هسې به نه راځي. ده که ډېر کلونه یې هم واورئ خو علم والا به جوړ نه شئ، راسخون فی العلم به جوړ نه شئ.